خیرې به نه کوم دا به نه وایم چې ړنګ دې شي خیرې به نه کوم دا به نه وایم چې ړنګ دې شي پښتون دې نه وژني خیر دا اسلام آباد دي لوېدلې سترګې مې په تا پسې کږې پاتې دي او چې ته نه راګورې ګوره اخر چغې به کړم د سر سودا مې هم کوي او ډاډ هم راکوي دا څومره په هنر د سر سودا کوي دا خلک بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم کیمرامین اسدالله جهان سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ اسفندیار وزار سره ناست یو دا موږ سره په بله ډېوه کې مېلمه دی مسافرۍ نه راغلی دی یو موقع ده یو چانس دی که خبرې کوم نو وخت رانه خرابېږي نو خبرې به نه کوو او اسفندیار وزار له به موقع ورکړو چې موږ ته ښکلي او زبردست کلامونه واورئ اسفندیار وزار صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو زموږ دپاره څه خوښ کړي دي وعلیکم سلامونه ستاسو د ټیم ستاسو د کم زیار چې کوئ او کم کار چې کوئ هغې ته احترام لرو او هیله ده چې داسې را روان وخت کې نور هم داسې کوششونه وکړئ او تکړه شاعران رامخې ته کړئ ډېره مننه ستاسو د ټیم هم او ګورو خپل کوشش به کوو نو سماعتې ګوډې به پکې وایو ښایسته کلامونه راته واوره انشاءالله چې خلک به یې خوښوي زه مختلف شعرونه دي او چې نه دي نفرت خور شي په زړونو نه تضاد دي وي نه دي نفرت خور شي په زړونو نه تضاد دي وي مینه دې وپېرل شي خدایه ژوند آباد دي وي ډېر ښه مننه او چې مې د هرې سختې کلکه مخنیوکه کوي چې مې د هرې سختې کلکه مخنیوکه کوي زما یاران دې سربلند وسي او ښاد دي ډېر چې مې د هرې سختې کلکه مخنیوکه کوي زما یاران دې سربلند وسي او ښاد دې وي خیرې به نه کوم دا به نه وایم چې ړنګ دې شي خیرې به نه کوم دا به نه وایم چې ړنګ دې شي پښتون دې نه وژني خیر دا اسلام آباد دي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی مننه خیرې به نه کوم دا به نه وایم چې ړنګ دې شي پښتون دې نه وژني خیر دا اسلام آباد دي وي او نور یو څو شعرونه چې 2-3 شیبې د زندګۍ دي مړه راشه 2-3 شیبې د زندګۍ دي مړه راشه او په بل وطن ګټلې 4 روپۍ دي مړه راشه ډېر ښه دی یار مننه او د حال سختې ګرمۍ دي د وجود سرمن رسته کړه په لاسو دې ورتې پولۍ دي مړه راشه ډېر ښه دی منمه او منمه که هر څومره مجبوري ده خو ویزاره زما د ارمانونو هم سلګۍ دي مړه راشه ډېر ښه دی ډېر ښه دی او څو نور شعرونه چې دومره تنګ شوی یم له شوره اخر چغې به کړم دومره تنګ شوی یم له شوره اخر چغې به کړم زړه مې دی تنګ په زوره اخر چغې به کړم او درد به مې هم له ډېره درده اخر چغې وکړي درد به مې هم له ډېره درده اخر چغې وکړي پیالۍ د زغم به شي نسکوره اخر چغې به کړم او لوېدلې سترګې مې په تا پسې کږې پاتې دي لوېدلې سترګې مې په تا پسې کږې پاتې دي او چې ته نه راګورې ګوره اخر چغې به کړم مننه او څو نور شعرونه چې امن راتلل دلته څه دومره لوی خبره نه وه خو دلته ساز نه و ټپه نه وه سندره نه وه او دلته د چا په خوله باور کول بیخي کفر و دلته د چا هم یوه ژبه معتبره نه وه او د زاړه غزل یو څو شعرونه چې په خپل ذکر اذکار کې هم ریا کوي دا خلک او یو عام ثواب کې هم سمه ګناه کوي دا خلک او زه خپله تماشا کوم په خپله ځان ته ګورم قسم دی که د چا لږه پروا کوي دا خلک زه خپله تماشا کوم په خپله ځان ته ګورم قسم دی که د چا لږه پروا کوي دا خلک او د سر سودا مې هم کوي او ډاډ هم راکوي د سر سودا مې هم کوي او ډاډ هم راکوي دا څومره په هنر د سر سودا کوي دا خلک او ویزاره زمون خپل عقیدې په لاره نه دي دا هسې تنقیدونه په ملا کوي دا خلک او یو غزل دی چې پاتې نور څه دي خو بغیر د بېوسۍ را سره پاتې نور څه دي خو بغیر د بېوسۍ را سره او ځوانان مو قتل شي او څوک ونه کړي های را سره مننه پاتې نور څه دي خو بغیر د بېوسۍ را سره ځوانان مو قتل شي او څوک ونه کړي های را سره او یا پښتنو راځئ چې یو کړو نظریې دامن راځئ شریک شئ د وطن په ازادۍ را سره یا پښتنو راځئ چې یو کړو نظریې دامن راځئ شریک شئ د وطن په ازادۍ را سره او زه به دا خپله برخه مینه په هر چا وشیندم زه به دا خپله برخه مینه په هر چا وشیندم تاسو هم وکړئ که نه دا کار په سیالۍ را سره مننه زه به دا خپله برخه مینه په هر چا وشیندم تاسو هم وکړئ که نه دا کار په سیالۍ را سره او زما یاران دا سرمایه دې را سره وي خدایه زما یاران دا سرمایه دې را سره وي خدایه خیر دې غربت دې وي او نه دې وي روپۍ را سره مننه زما یاران دا سرمایه دې را سره وي خدایه
خیر دی غربت دي وي او نه دي وي روپۍ را سره او ویې زاره ژوند څه دی زمونږ خو بس دومره دی چې ویې زاره ژوند څه دی زمونږ خو بس دومره دی چې دوران وطن داستان او ښې ډېرې سلګۍ را سره مننه ویې زاره ژوند څه دی زمونږ خو بس دومره دی چې دوران وطن داستان او ښې ډېرې سلګۍ را سره یو بل زوړ غزل دی چې زړه مې مازغو خوړلې اوښکو مې ګریوان خوړلې ما په خوږو خوږو یارانو باندې ځان خوړلې زړه مې مازغو خوړلې اوښکو مې ګریوان خوړلې ما په خوږو خوږو یارانو باندې ځان خوړلې او مونږ په هر جنګ کې بې شماره پښتانه وبایلو مونږ په هر جنګ کې قسم دی ډېر تاوان خوړلې مننه مونږ په هر جنګ کې بې شماره پښتانه وبایلو مونږ په هر جنګ کې قسم دی ډېر تاوان خوړلې او مانه د مینې محبت خبرې پاتې واخله مانه د مینې محبت خبرې پاتې واخله مانه د خپلې بېوسۍ هر یو ارمان خوړلې مننه مانه د مینې محبت خبرې پاتې واخله مانه د خپلې بېوسۍ هر یو ارمان خوړلې او دلته په دې خاوره جوړ شوي سنګرونه د جنګ دلته په دې خاوره جوړ شوي سنګرونه د جنګ امن بیخي دلته د نه راتلو قرآن خوړلې او ویزاره نورو حدیثو ته زه د ټینګې نه یم ویزاره نورو حدیثو ته زه د ټینګې نه یم ماله د خپلو لس غمونو د زړه توان خوړلی مننه تاسو څه وایئ چې انتخاب به وکړو کاروان مومن یو نظم برخه ده او دا به اخریم کړو بس وایي پاک به سرزمین وي خو پښتون به وي برباد پکې خاد به وي لاهور او بل آباد اسلام آباد پکې ډېر ښه او دلته کې قدم په قدم ووتې جامې زما لوټ شولې بې درېغه د لالونو خزانې زما او عزم یې لیشان پکې په ځمکه غورځېدلی دی قوم سلطنت د غلامۍ په تار تړلی دی ستوري او سپوږمۍ د ورځې نه وي مطلب نه به وي ټول عمر به شپه وي مطلب ټول عمر تیاره به وي او واچوي بلا د ملایکو لباس سپین پکې څنګه به کوي سړی په چا باندې یقین پکې مننه واچوي بلا د ملایکو لباس سپین پکې څنګه به کوي سړی په چا باندې یقین پکې او منزل مراد یې قتلول دي سر عام عوام منزل مراد یې قتلول دي سر عام عوام ارض پاکستان دلته ژوندون کول حرام او هر باچا غدار وي هر قاضي خېجي جلاد پکې ویر به پکې بند وي او دهشت به وي آزاد پکې تېرې شوي داسې تېرې شوي د جبر داسې هر کې زمانې زما هر کې شوي کاروانه دې وطن کې استانې هر کې شوي کاروانه دې وطن کې استانې زما بس دی کتونکو وزارم واورو دوی د خدای پاک د ښایسته اوازه ورکړې او دوی ډیپلوماټ خدمت لرونکي دي نورو شاعرانو دي او بل ورځ بیا مسافر کېږي الله دې وکړي چې دومره څه له خدای پاک ورکړي چې په خپل وطن کې چې افغانستان خپل روزګار آباد کړي نو به دغه مرکه تاسو وکتله انشاءالله همدې موږ ستاسو په کمنټ کې انتظار یو زه غواړم د کیمرمین اسدالله جرات سره افغانستان مومن الله